د مزار شریف ښاروالۍ د دویمې ناحیې مدیر قاري لال محمد منصور وایي چې د روان لمریز کال له پیله تر اوسه پورې د خپلو ورځنیو فعالیتونو ترڅنګ څه باندې 12 میلیونه افغانۍ د سوداګریزو جوازونو د ودانیو مالي او لنډمهاله کرایو څخه راټولې او د امارت خزانې ته جمع کړي. عواید تکنون از سال اول تا حال دروغ انشالله زیر 17 میلیون عواید ما جمع‌آوری کردیم. عواید ما از طریق کرای موقت است، جواز صنفی است، صفایی است و تاکسی ساختمانی است. د مزار شریف ښاروالۍ د دویمې ناحیې آمر په میاشتني توګه د دې سیمې پلورونکو ته د نرخنامو د لیست د ویش او پلي کېدو خبر ورکوي. ښاغلی منصور بیا هم د دې سیمې له اوسیدونکو غوښتي چې د جوازونو په اخیستلو کې دې پاتې رانشي. از مردم تقاضای ما است در رابطه با صفایی همکاری بکنه، بیا مراجعه بکنه، صفایی خود پاک بکنه و دیگر در رابطه با جواز هم الحمدلله خوب است. همکارای ما میره سر ساحه و از همه اصناف شهر تقاضای ما است که خودشان بیا جواز خود بگیره. یو تن مراجعین چې په دې څانګه کې د کاري جواز ترلاسه کولو لپاره راغلی په دې څانګه کې د کاري بهیر ستاینه کوي. عامل بخاطر جواز کار آمدیم که جواز کار خود چیز بکنیم، ولی کارمنده شهری سلوک نیک داره، میان دوره میکنه، یک پرسان میکنه، یک بساس میکنه که جوازتان تحویل کردین نکردین، ولی روی بدی ما ندیدیم، نه مردیم نه چه دکانو. د یادونې وړ ده چې دویمه ناحیه د مزار شریف ښار له مرکزي ناحیو څخه ده چې هره ورځ په اداري او زیربنایي برخو کې د خدمتونو د وړاندې کولو ترڅنګ 90 متره مکعبه کثافات هم له دې ناحیې څخه بهر ته لیږدوي.